Assalamu alaikum. Welcome to New Models Academy. زم تاسو انسټرکټر محمد اسماعیل. په ني ویډیو کې مونږ یو تاسو ته داسې ټیپ خایو چې تاسو په ام اس ورډ کې چې کوم دی یو فارمولا لیکئ نو هغه تاسو څنګه لیکئ. فار ایگزامپل زه دلته لیکم چې x square plus y square is equal to c. فار ایگزامپل یا is equal to z. دا ما ولیکو کنه خو دا زما سره لیکل کېږي x2 plus y2 is equal to z. دا زما سره داسې لیکل کېږي. فار ایگزامپل دا ما بولډ کو او دې له ما سایز کو انکریز کو. په تاسو کته شي دا زموږ سره x square plus y square is equal to z. دا زموږ سره داسې لیکل کېږي. مونږ غواړو چې مونږ x square plus y square is equal to z مونږ ولیکو. نو مونږ به راشو څه به وکړو دا ټو به سلیکټ کړو او دلته به راشو سوپر سکرپټ په سلیکټ کړو یا به د کیبورډ نه کنټرول پلس شفټ پلس په کلیک کړو. دا به زموږ سره داسې شي. بیا به دا ټو سلیکټ او بیا به سوپر سکرپټ سلیکټ کړو. نو تاسو کته شي چې زموږ سره په اسانۍ سره مونږ یو داسې فارمولا چې کوم دی دا لیکلی سوپر سکرپټ په تر باندې یا سبسکرایب په تر باندې. امید دی ویډیو مو خوښ شي. که ویډیو مو خوښ شي چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.